सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि वफ़ी अन्फुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़्क़ अवलम यकफ़ि बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद अला इन्नहुम फी मिर्यतिम मिन लिक़ाइ रब्बिहिम अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ुल या महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराअयतुम ओ काफिरानो तासु लग खुगुरई अराअयतुम लग उगुरई इन कान मिन इंदिल्लाहि कचरीदा कुरान शरीफ दा अल्लाह पाक द तरफ नहीं संगा च हकीकत होंदे ये महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते काफिरान तवाया चिता सुरा तवाये तासु खाये लग उगोरई कचरे दा कुरान शरीफ दा अल्लाह दा तरफ नरागली औ दा सिदा हम सुम्मा कफरतुम बिही ब्यातरे तासु इनकार करे दे ब्याता सुमानो दे न दे रागले दा अल्लाह दा तरफ न दे औ मनइये ना मन अदल्लु सोख दे ज़ियाद गुमराह मिम्मन दहाचाना हुआ फी शिकाकिम बगीद चहा अपरुदुई पर ज़द की डेर लरी दाचान ब्या ज़ियाद गुमराह सोख दे चहा पर ज़द की डेर लरी वतले डेर लरी थले सनुरीहिम उज़्ज़रदा खायुबम द्वीता आयातिना खपल आयतुना आयत आयात दा आयत जमा दा आयत नखतोई यो खुदा अस्तासु ज़मु मखत कुरान शरीफ घोड़े दले दी की आयतुना जी यो दे बाहर दुनिया की अल्लाह दा कुदरत नखी दे द्वाड़ो ता आयात हुई सनुरीहिम आयातिना नो सज़र दे चिम खायु बद्वीता खपल नखी खपल कुदरत नमूनी बोर दखायु फिल आफाक़ी प दुनिया की वफ़ी अन्फुसिहिम औ खुदी दद्वी पज़ानुन के हम हत्ता यतबय्यना तर्दे चिख वाज़िहशी लहुम द्वीता अन्नहुल हक़्क़ चहुम दा दुरुस्ते हक़ दे अवलम यकफ़ि बिरब्बिका
آیا کافی نہ دے ستا رب، آیا ستا رب کافی نہ دے انہو علی کل شیء شہید، چدا اللہ پاک پہ ہر سیز باندې گواہ دے، ولدا اللہ گواہی لگرس الا وورا خبردار شا انہم فی مریت دوی بدوکا کی دی، انہم فی مریت دوی بدوکا کی دی من لقاء ربهم دا ملاقات دا خپل ربنا، خپل رب تا دا پیش کی دونا دا پیشینا دوکا کی پراتی دی خوارا الا بیا وورا خبردار شا سنو انہو بکل شیء محیط، بے شک اللہ پاک ہر چیز باندی احاطہ کون کے دے، ہر شے دا اللہ علم کی دا اللہ قدرت کی راگیر دے، ہیچ شے دا اللہ دا علم نا دا اللہ دا قدرت نا باہر نہ دے۔ دے آیتن مبارکہ باندی دانن الحمدللہ سورۃ حامیم السجدہ ختم شو، دے بسی بیا سورۃ شورا بشروع کی گی انشاءاللہ دا خالق و رز باندی۔ اولنی آیت کی اللہ پاک محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی، قدرمند دی آیتوں کی دا پیغمبر حقانیت بیانی کی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر دے و بے شک جو شفاعت مستحق شی انشاءاللہ۔ او دویمہ خبر دا ذکر کی قدرمندو جو قرآن شریف دا اللہ حق کتاب دے بے شک، دا دے دوارو خبرو دا دعوت دا پارا، دا دے دوارو دا خبرو دا دعوت دا پارا چہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور نبوت برحق دے اور دا قرآن حقانیت برحق دے، دے دوار خبر طرف تا دعوت ورکول دا پارا اے محبوب پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم قل تا دی منکرانو تا وایا ارائیتم او منکران نمکی کافران دا قرآن پا حق کی دو باندے چکم دلیلونا قائم دی چدا معجزہ دا غیب خبرون دی صحیح تاسو دا خپل کم قلتو پوجہ باندی دا تاسو یقینی نگرنی، نو کم از کم دمر احتمال دمر گنجائش خود خبر کشتر چی کذا تاسو ریو دلیل شتمنا بالفرض تا دی قرآن دا حقانیت یو دلیلم تاسو سر نشتر دا زد پاٹھائم پستر کو تلولی دی نسوب نوزا دمر خو آئی کچری دا قرآن حقی نبیا او بیا تاسو دا حق نے انکار کری ارائیتم لو غور کیزا انکان من عند اللہ کدا کتاب دا اللہ دا طرف نبی نبیا، شرکان ظالمان خدا خبر کولا ویدا دی پیغمبر
محمد صلی الله علیه وسلم د ځان جوړ کړی دی. نو کدا د الله د طرف نه زموږ د مسلمانانو خو عقیده دا چې دا د الله د طرف نه دی، تنزیل من رب العالمین. او بیا دې نه تاسو انکار کړی، ثم کفرتم به، بیا تاسو د الله حق کتاب نی منو دے. نو بیا د داسې کس نه وزیات په غلطه سو کی بیا ددن بغټ گمراه او بدراه بل سو کی من اضل ممن هو فی شقاق بعید، چې مخالفت کی ضد کی دمر لری تلی چاغه د الله حق کتاب نه منی ددنا قد گمراه بدراه او غلط سو کې دیش. یعنی مطلب دا دی ددنا بل غلط گمراه بدراه بل سو نشته دی. دیو جنا د قرآن په انکار کی تلوار مکوي، سوچ سمجھ نکار واخلی چې حق در تواضح او متعین شي. او بیا د دې خلکو نو امید سده خدا دا تدبیرو کوي چې خیر دې مونږ بدیتا ان قریب د خپل قدرت نخي چې هغه د قران کریم په صداقت او رښتینولۍ باندې دلالت کوي وخایو ورته. فلافاق سنریهم آیاتنا فلافاق، مونږ بدویتا د قرآن د حقانیت نخي په آفاق کې مخایو. آفاق د افق جمع ده. افق د اسمان هغه کنارې ته وای، هغه لمنې ته چې کومه د مونږ داسې نظر وکړو کنه مشرق ته یا مغرب ته یا شمال یا جنوب ته، نو د اسمان داسې مونږ ته راټیټ ښکاري. خو چې لاړ شو هلته نو هلته ټیټ نی، یعنی د غر په سکه راته ښکاري. مونږ ته دا ښکاري گویا د اسمان د غر سکې سره لګېدلی دی. دغه کنارې ته افق وایي او جمع آفاق ده. نو د آفاق څه معنا شوه؟ د اسمان کنارې، د اسمان ټیټی کنارې، او مراد ته نه ټول کائنات ته ټول دنیا ده. معنا دا شو د دې ګرد او نواه د دې ارد ګرد چار چاپیر بموندوی ته د قران د حقانیت نخ او خایو. او په خپل د دې په ذات کې هم دوی ته ومن نخ او خایو خیر دی. تدی چار چاپیر نخدا دا چې قران کریم دا پیشنګوئی ورکړی دا چې مسلمانان با پټول عرب باندې غالب شي. نو هغه وخت کې دا پیشنګوئی او چا منلم نه چې دا خواران مسلمانان چې دا د شمار یو څو کسان دي، نور سره اسلحه شته نس، او دوی په ټول عرب باندې غالب کیږي. د سرداران ابو جهل، ابو لهب، ابی ابن خلف او دا نور چې څومره غټان سرداران مشرکان دي با د کمزور صحابو پر خندل ویدا خواران اسی د محمد په خبره دو کشوی دي صلی الله علیه وسلم چې جنت ته حساب کتاب دے داغا جنت پتہ میں دامر مشقتنا پسر خستی دی. اولاد وی داوئی چی دا کمزوری او سو کسان دا بمون پا عرب باندی غالب کی گو زمونگو کمت بئی ندی با دا خاندان دا سشنش و پشام لارا دا خاندان دا قهقهینا
داسې مسخره به ورپورې کوله. خو بیا د هجرت په 8م کال باندې دنیا وکتل چې مکه فتح شوه او د فتح جنډا په مکه باندې ولګېده. خانه کعبه، مسجد حرام، ټوله مکه، حرم شریف د مسلمانانو زیر دست الله پاک راوست. الله وی زه به تاسو ته دا خیم خیر دی. قرآن چې کومه وینا وه هغه برحق ثابته شوه او ستاسو په ذات کې په یو یو کس کې به زه تاسو ته د قرآن د حقانیت نښې وښیم او هغه دا چې په بدر کې به تاسو مردارېږئ. په بدر کې به تاسو مردارېږئ او ستاسو دا کم وطن چې دی مکه دا به مسلمانان فتح کوي. هغه ټیم سره خو دوی په خپل طاقت ډېر مغرور او دوکه بیا په د بدر غزا سیرت واقعات ہوتا سوریدلی دی ماشاءاللہ. هماغه سردار ابو جهل ورکه ډېر ذلت سره شو د یو دو ماشومانو د لاسه مردار شو او شاړ کوې د بدر سره شاړ کوې هغې کې لکه د مردار د خپې نه ونیو مسلمانانو هغې کې ورلړک او بیا ورپسې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سر داسې ورچت کو اوس خو به درته پته لګېدلي. حضرت عمر رضی الله عنه ورته عرض وکړ د الله رسول ولې دي ستا خبر اوري څه پوهېږي څه وی ډېر ښه پې پوهېږي اوس پیله پوه شو. اوس خو به وي په خبره پوه شوی کم عذاب نه چې ما یرولی کم انجام نه چې ما یرولی او ته نه یریدې اوس خو به پې پوه شوی. او مکه بیا فتح شوه نو الله وایي زه به ستاسو ګرد و نوا هم تاسو ته د قرآن حقانیت وښیم چې څه قرآن ویلي دی حق سچ دی او ستاسو د ذاتونو په هکله هم او دا هر څه واقع شو څه پیشنګویي چې قرآن کړې وه هغې کې میم سیم فرق رانلو 100% مکه شان وشو. قرآن د الله حق کتاب دی. فخفل الله جل جلاله فرمائی حتی یتبین لهم انه الحق تردی چې خب واضح شدیدا چې دا قرآن د الله حق سچ کتاب دی. او بیا قیامت کې د دې کافرانو دا واویلا چې کاش مونږ قرآن اورېدلی وي، کاش مونږ د الله کتاب له وخت ورکړی وی، کاش مونږ قرآن شاته نه وی غورځولی. دا ارمانونه به کوي. نن خوشقسمته دی هغه مسلمان هغه مسلمانه چې 40 ګنټې ژوند کې یې لږ ساعت د قرآن کریم په ملګرتیا کې تېرېږي. 40 ګنټې ژوند دی که نه، اوږدې شپې دي، اوږدې شپې دي. 40 ګنټې ژوند دی د الله تعالی د کتاب سره څه ناڅه درجه کې څه کېږي تېرېږي. دا خپله خوشقسمتي ګڼل پکار. اولم یکف بربک اے یوازې ستا رب کافی نه دی په دې خبره انه علی کل شیء شهید چې دا الله تعالی په هر څیز باندې ګواه دی. ایا ستا د رب دا حقانیت چې کوم شهادت دی او گواهی ده او تسلی ده دا کافی نه ده؟ الله تعالی په هر څیز باندې گواه دی. الا انهم فی مریة
तदे बावजूद च अल्लाह गवाह दे कुरान हक सच किताब दे दा काफिर मनी वलिना तागे जवाब अल्लाह पाक कई अला खबरदार शावरा इन्नहुम बेशका दा मुनकिरान काफिरान फी मिर्यतिन पदोका की दी पशक की दी मिन लिक़ाइ रब्बिहिम खपल रब ता दरू बरू के दोना खपल रब ता पेश के दो न जमून बरब ता पेशी की द दे खबर न धोखा के प्राथे दी अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत वौरा खबरदार शाह बेशक अल्लाह पाक हर सिज बांदे इहाता कौन के दे सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह ज़मून द ठोल द ईमानो हिफाजत का अल्लाह ज़मून माज़ी मुन त माफ़ का अल्लाह हाल के रासर द आफियत मामलों का अल्लाह मुस्तक़बिल के रातों के जुन के हर किस्म नाफरमाना नाशुक्र परेशान नमन टोल मुसलमानान बच का अल्लाह सही सद दिन दुनिया दे राकड़ी दा बरकत द नवाड़ू बरकत रात बकवाज अल्लाह कमज़े पूरे आवाज़ रसीगी चावर तरोगी खुद ले दे मस्जिद के कम मशरान मरगरी नौजवानान अल्लाह अस्तादर की लासुन पुरदा कड़ी दी द टोल जोले द खैर न डकी वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहम।